شعب سے دخستہ کلام نوشت بندی اقوال صدر محترم جاوید اثر سے تقواستی چاویر شیخ پر کلام شریف جاوید اثر سے بسم الله الرحمن الرحیم سرنو بدر نور سره یو ځای کومه هغه سره په جوړه کې وکړو محمد سے مدد کړي نه اوس دې ترنو کې لګیاري سترګې پټې کړې مو نه نور ته در خو عام نه وای کومه او نور لکه ترنو می وادي کې مو څو پرې دې ته مورچا نه کم سم باندې باران نه مجلس ډیر مزدار او ډیر خوندي او نا وخت شوی خو دې او د دې نه لکه غیر رسمي و بیا چې کوم دې شاهي صاحب او دغه به وګورئ او غیر رسمي لکه پابندي و نه کم مرګري کې ناشته هغه دي کینی کم چیزې هغه دي باران زما په اخره نمبر دی نو بس کلک کا یو څو نیمګړي شیرونه تا خار کې په بازار ما په کمرو باندې ریوي تا خار کې په بازار ما په کمرو باندې ریوي او چینار چینار ځواني مو په اشرو باندې ریوي او مولارا لهم وجن چې ستا جوړه خطبه نه وي مولارا لهم وجن چې ستا جوړه خطبه نه وي فنکار مې د دې خاورې په سندرو باندې ریوي مولارا لهم وجن چې ستا جوړه خطبه نه وي او فنکار مې د دې خاورې په سندرو باندې ریوي نور بیا بس نور پکې نشته کوم پایده پکې لاړ شه پتا او داسې نیمګړی خو راغلی تاو مې د ځیګر لاړو که سوړ غوندګي شو تاو مې د ځیګر لاړو که سوړ غوندګي شو او د هر څه مې زړه واولېدو که موړ غوندګي شو او اوس نه پریشانه کېږم او په هېڅ نه حیرانېږم اوس نه پریشانه کېږم او په هېڅ نه حیرانېږم یا خو سم مټاک شوم یا زوړ غوندګي شوم او اوس نه پریشانه کېږم او په هېڅ نه حیرانېږم یا خو سم مټاک شوم یا زوړ غوندګي شوم او ستا د بېلتانه او د وصال وصال په لارو کې روږي بوږي څه خو سم نچوړ غوندګي شوم نو دا نیمګړي نوي دغه ولکه نه زړو کې ورته یو غزل وایم هغه هم نیمګړی دی مړه خو ټول شی نیمګړی چې ارمان د ګوتو وځي نو ګریوان د ګوتو وځي چې ارمان د ګوتو وځي نو ګریوان د ګوتو وځي هغه بیا به څوک رامون کي چې د ځان د ګوتو وځي چې ارمان د ګوتو وځي نو ګریوان د ګوتو وځي او هغه بیا به څوک رامون کړي چې د ځان د ګوتو وځي او ای د عقل داویداره په توکل ګرځېده مکړه ای د عقل داویداره په توکل ګرځېده مکړه په پېښو د لیونو به د ایمان د ګوتو وځي ای د عقل داویداره په توکل ګرځېده مکړه په پېښو د لیونو به د ایمان د ګوتو وځي او ای د یو بل قص وهلو ای د یو بل دښمنانو اے د یو بل قص وهلو اے د یو بل دښمنانو حسینه په دې هوس کې مو انسان د ګوتو وځي اے د یو بل قص وهلو اے د یو بل دښمنانو حسینه په دې هوس کې مو انسان د ګوتو وځي او حسن نمر حسن خیر دې څوک به دا منجور کوي کړي حسن نمر حسن خیر دې څوک به دا منجور کوي کړي د لیلا په قبر پروت وي چې عرفان د ګوتو وځي حسن نمر حسن خیر دې څوک به دا منجور بوی کړي د لیلا په قبر پروت وي چې عرفان د ګوتو وځي
او د جانان او ځان په منځ کې یو پرده د حیا پرېږده د جانان او ځان په منځ کې یو پرده د حیا پرېږده چې جانان څوک ځان ته وایي د وجدان د ګوتو وځي د جانان او ځان په منځ کې یو پرده د حیا پرېږده چې جانان څوک ځان ته وایي د وجدان د ګوتو وځي او ژوند یو جهد مسلسل دی د خطا رسا په لاره ژوند یو جهد مسلسل دی د خطا رسا په لاره ګټه ګټه هر تاوان شي چې ګمان د ګوتو وځي نو ملګرو ډېره مننه ملګرو ډېر ښه کلامونه د ډېر اوږد وخت یې واخیستو